ننګرهار کې د ځمکني توت حاصل او تقاضا زیاته شوې. د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په راتلونکو فصلونو کې به دغه کښت ته وده ورکړی شي چې حاصل به یې د ننګرهار سربیره د هیواد نورو سیمو ته هم ولیږل شي. د ننګرهار د کرنې رئیس انعام الله صافی وایي په شپږو ولسوالیو کې سږ کال ځمکني توتان کرل شوي چې د اټکل له مخې 150 ټنه حاصلات به ترې راټول شي. مخکې به زمونږ د ساپلنګ یا د بزغلي مشکل و، اوس هغه مشکل تر ډېره حده پورې د هرات ولایت نه زمونږ حل شوی دی او تاسې به انشاءالله په نږدې راتلونکي کې د دې شاهدان اوسئ چې دغه ډېر په تیزۍ سره به دغه نبات په ننګرهار په مختلفو ولسوالیو کې ترویج شي. د ګرین هاوس مسله یا د شنو خونو مسله یوازې دا نه ده چې په مختلفو فصلونو کې د یو نبات وکرل شي، مهمه مسله د کیفیت ده. توتي زمینی چې په شنو خونو کې کرل کېږي د هغې کیفیت ډېر لوړ دی او توتي زمینی داسې یو نبات دی چې د دې په کیفیت باندې هیڅ کمپرومایز نشي کېدلی. کله چې د دې کیفیت ټیټ وي د هغې مارکیټ به یې دومره نه وي. په دې وروستیو کې ننګرهار کې د ځمکنیو توتانو کرکیلي دود سره د یاد ولایت د کرنې ریاست وایي چې له 50 جریبه زیاتې ځمکه دغه کرنیزه توکي کرل شوي دي. سږ کال کروندګر خوښ دي او وایي چې حاصلات یې د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. دوی زیاتوي حکومت دې د بازار موندنې ترڅنګ د ځمکنیو توتانو د ساتلو لپاره سړې خونې ورته جوړې کړي. کروندګر وایي د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست دې د یادو بوټو د کرکیلي ښه والي او عصري ماشینالاتو ترڅنګ ترلاسه شوي حاصلاتو په سمه توګه بسته‌بندۍ او بازار ته په معیاري ډول وړاندې کړي تر څو ښه ګټه ترې ترلاسه کړي. یک سال میشه که ما پیشتر میگشتیم کوگنار، مگر فضل خداست که اینی تو تک زمینی را میکردیم، حالا بسیار ما خوشحال هستیم. حاصلش هم خوب است، قنال روزیش هم است و از کوگنار و از ضررناک بوته و مسلمانات چیز میکنه، ضرر میکنه. از این ما بسیار خوشحال هستیم. اوس مثال د 2 کال کېږي چې د توتي زمیني ته مخه شوې ده او د پروز کال نه څه کال توتي زمیني زیات شوې ده. ګټه هم ښه ده. په د حکومت نه غوښتنه دا ده چې موږ د اوبو ډېر مشکلات لرو او په سولر او په تیلو په دې اوبو کوو. حکومت باید توجه وکړي، موږ سره د مرسته وکړي چې دغه حاصلات زیات شي. د یادونې وړ ده چې د هیواد په کچه سږ کال د ځمکني توتانو د تولید کچه نږدې 300 ټنو ته رسیږي چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلومات پر اساس په 1499 کال کې د هیواد په کچه 299 میټریک ټنه ځمکني توت تولید شوي دي.